हाईकोर्ट په مختلفو ضلعو کې د 9 مئی د واقعاتو نه پس د 3 MPO د لاندې نیول شوي د PTI کارکنان د خوشي کولو حکم ورکړی دی چې کوم خوشي کړي شوي دي د هغوی دوباره ګرفتارولي ودرولې ده. د پیښور های کورټ جسټس اشتیاق ابراهیم او جسټس سید ارشد علي باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ لخوا نه محفوظ کړی شوی فیصله نن اورول شوی. عدالت نیول شوی د PTI د کارکنانو د رهایی لپاره جمع کړی شوی 213 پیلابل ریټ پټیشنز منظور کړي. هغوی د خوشي کولو حکم جاری کړي او نیول شوی هر تن لخوا نه متعلقه ډیپټي کمشنر سره مشلکې د جمع کولو حکم ورکړل شوی. دغه رنګ پیښور های کورټ د وړاندې نه خوشي کړی شوی کارکنان دوباره 3 MPO د لاندې د نه نیولو حکم ورکړی. فاضل ډیویژن بنچ د حکومت او ایډوکیټ جنرال موقف مسترد کړي او ریټ پټیشنز د خارج کولو څخه انکار کړي. پیښور های کورټ ته ایډوکیټ جنرال عامر جاوید لخوا نه ویلي شوي وو چې په بعضو ضلعو کې آرټیکل 542 نافذ کړی شوي ده. د دې په تناظر کې د 3 MPO د لاندې ګرفتاریانې شوي دي. پیښور های کورټ د ایډوکیټ جنرال موقف غلط ګرځولی.